د کلام لپاره بلنه ورکوم د اواز ملکن کشر سکتر اقبال سجید ادا صاحب ته چې هغه خپل کلام زموږ سره شریک کړي. اقبال سجید ادا صاحب: ځان د دې فساده راویستل څه په چل غواړمه، ځان د دې فساده راویستل څه په چل غواړمه، تنګ شومه د جنګه امن کور له اوس خپل غواړمه، او چې لري د نفرت کړي دا تریخجن تارخه تارخه لوګي، چې لري د نفرت کړي دا تریخجن تراخه تراخه لوګي، زه د الفت داسې سره ګلان ټوکول غواړمه، او ښکلا چې زمونږ د مرغزارو په اور وسېزل، ښکلا چې زمونږ د مرغزارو په اور وسېزل، دغه شانتې اور په مرغزارو یې بل غواړمه، بیا چې تس نس شوي پښتانه راغونډ کړي یو ځای ته، بیا چې تس نس شوي پښتانه راغونډ کړي یو ځای ته، د هغه باچا خان په شان یو نر بل اتل غواړمه، او ای د امن باده دلته هم چرته راوالوځه، ای د امن باده دلته هم چرته راوالوځه، لږ پکې د خپل ارمان پټال زختل غواړمه، او دا لاره د منزل که راته هر څومره اوږده شو، دا لاره د منزل که راته هر څومره اوږده شو، خو داسې په اوږدو لارو منزل ته ورتلل غواړمه، او لاس چې رانه وانخلې د ژوند په شاړو دښتو کې، لاس چې رانه وانخلې د ژوند په شاړو دښتو کې، ځان سره تکړه یو څو ملګري د ټل غواړمه، نفرت مې دی د شر نه د شر نوم به راته نه اخلی، نفرت مې دی د شر نه د شر نوم به راته نه اخلی، مینه کوم د مینې خیر به زه وداستل غواړمه.